هر یو کس واتس اپ بیټا ورژن پسې ګرځو، نو دغه واتس اپ بیټا ورژن مونږ ته نه ملويږي. نو ګورئ تاسو ته دغه واتس اپ بیټا ورژن ملويږي، ما تاسو ته نن راوړی دی. دا نه چې تاسو واتس اپ به تاسو ډیلیټ کړئ، بیا به دا ډاونلوډ کړئ، بیا به تاسو په موبایل کې بیټا را پیدا شي. بیټا نه، بیټا به نه پیدا کیږي. ګورئ تاسو په موبایل کې به تاسو واتس اپ وی، په هغې باندې بره تاسو واتس اپ به زه واتس اپ بیټا افیشل ته اړوم. نو ګورئ که چېرې په واتس اپ کې نوې نوې آپشن زیاتېږي، نو د ټول اول به واتس اپ بیټا ته راځي. نو ستاسو په موبایل کې هم د ټول اول راځي. مونږ خو تاسو ته طریقې ښایو، په هغه ټایم کې ستاسو په موبایل کې هغه نه وي راغلی، تاسو ویډیو وګورئ، نو تاسو واتس اپ هغه ټایم کې اپډیټ پکې نه وي راغلی. اوس چې څنګه زما ویډیو ګورئ، انشاءالله ستاسو واتس اپ کې به چې کوم دی اپډیټ راغلی وي. ګورئ یو داسې نوې ټریکونه چې په واتس اپ کې اپډیټ را روان دي. ګورئ په دې کې یو دا هغه هم شته چې تاسو به یو بل سره خپل سکرین شیر کولی شئ. همدغه شانتې کې په دې کې نور هم ډېر ښایسته او ډېر خوندور اپډیټ راځي چې تاسو ته د ټولو اول به رسیږي. ویډیو تر اخره وګوره، ختمونه خپلو دوستانو سره شریکه کړه. نورو خاصه معلوماتو لپاره موږ سره اوسه. که اکاونټ دې خوښ شوی نو هم در سره دغه فالو کړه. د دې لپاره په خپل موبایل کې کروم ته راشه. په کروم کې ګورئ APK بیا ډبل A بیا S ولیکه. دا تاسو ته ښکاري. نو ګوره چې کله تاسو دوستانو دغه ولیکلو، نو بیا به تاسو دغه په دې باندې کلیک واخلئ. په دې باندې د کلیک واخیستلو، ګوره دلته کې تاسو ته واتس اپ ښکاري. دا تاسو ته ښکاري. دغه یو تمنیل ته صحیح طریقې سره وګوره. نو که نه سرچ کې تاسو صرف بیټا ولیکئ، نو بیا به هم تاسو ته راوړوي. خو دلته کې په انسټال نو بټن باندې ما کلیک واخیستلو. که چېرې زه په دې کې لاندې راشم، په دې کې دوه آپشن تاسو ته ملويږي. دواړو ذریعې سره که چېرې ستاسو واتس اپ کې اپډیټ راغلی وي، نو ګورئ تاسو اول خو واتس اپ بیټا جوین کوئ که نه، تاسو په واتس اپ بیټا جوین بټن باندې کلیک واخلئ. همدغه ایمیل په پلی سټور کې وي. نو په دغه چې کوم دی تاسو پلی سټور کې همدغه چې کوم ستاسو کروم کې لوګین وي، هغه پلی سټور کې هم لوګین کړئ. نو ګورئ د دې څخه به هغه جوین شي. بیا واتس اپ اپډیټ ته راشه. نو بیا به ستا په موبایل کې دغه دلته کې اپډیټ راغلی وي. نو تا خپل موبایل کې چې کوم دی دغه واتس اپ اپډیټ کا. بیا دلته کې تاسو ته ښکاري واتس اپ میسنجر بیټا ورژن. نو تاسو ته ښکاري. نو تاسو د دې څخه چې کوم دی دغه کولی شئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ستاسو په موبایل کې به صرف واتس اپ میسنجر وي، دغه نشان به ورسره نه وي د بیټا. نو دا افیشل هغه دی واتس اپ دی. ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ختمنې خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. نور خاصه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ او اکاونټ سره لازمي فالو کړئ.